کله چې انسان پیدا کیږي د پیدایش نوالی تر مرګ د وخت پورې د دې انسان سره یو جن وي همیشه د سروي چې دغه دین ته همزاد ویل کیږي په دې باندې من خبره کوم چې د حقیقت څه ده آیا واقعي چې کله انسان پیدا شي د سره یو جن ولګي او د سره همیشه یو ځوي تر مرګ د وخت پورې آیا واقعي داسې جن یا داسې همزاد د انسان سره وي او چې کله دا انسان پیدا شي نو آیا د مور د خېټه نه د سره پیدا کیږي یا د دې جن پیدائش الګ کیږي دغه شانتي چې کله دا انسان مړ شي نو آیا دا همزاد همري دا جن ورسره شي دا همري یا دا جن ژوند دی د دین علاوه دا جن دا همزاد د انسان سره لګیدل وي د کوم انسان سره ظاهر خبره د هر انسان سره لګیدل وي نو آیا دا انسان دا همزاد دا جن کنټرول کولای شي خپل تابع کولای شي یا نشي تابع کولای په دې باندې خبره کو د ټول اولنی خبره چې آیا واقعي داسې کیږي چې د هر انسان سره یو جن وي چې دا د همزاد ویل کیږي یقیني طور پر په دغه حواله سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې فرمان موجود دی وای فرمایله چې پتا شو چې د هر یو انسان سره یو جن لګیدلی وي همیشه غدا انسان سره وي او صحابه ورزو کې د الله رسول آیا تاسو سره هم دغه جن لګیدل دغه همزاد نبی رسول الله صلی الله فرمایي چې جی ها زما سره هم دي لیکن د هغه په مقابله کې الله رب العزت زما مدد وکړو نو هغه مسلمان شو دغه همزاد دغه جن چې مسلمان شو او وسغه ماته صرف د خیر خبره یعنی صرف د خیر د خبرې حکم راکې باقي هغه ما باندې غلط چې کوم دي غلط طرف ته زما توجه نشي بوته نو د دینه دا معلومیږي چې د هر یو انسان سره همزاد وي او دغه جن چې کوم ته همزاد ویل کېږي دا جن ورسره وي د پیدائش نه واخلي تر مرګ د وخت پورې په هر وخت کې د انسان سره لګیدل اوس راځو دویم مسلې طرف ته چې آیا د مور د خېټې نه د سره پیدا کېږي یا الګ پیدا کېږي ظاهر خبره ده جن چې کوم دي دا یو الګ مخلوق دی دغه پیدائش ته ور نه کیږي او د انسان پیدائش نه چونکی د خاور نشوي دي نو دا د دې پیدائش الګ کیږي دا د دې انسان سره یو نه پیدا کیږي د مور د خېټه نه پیدا کیږي چې کله انسان پیدا شي نو دغه شانتي چې کوم جن نه دغه د خېټه نه هم یو جن پیدا شي چې دغه انسان سره بیا لګیدلی وي او همیشه دغه انسان سره وي او دغه انسان ته بیا مختلف قسم لا وسوسې مختلف قسم لا خیالات او د بده بلاره باندې چې کوم انسان اخته کی نو دغه د همزاد ویل کیږي د دین علاوه چې کله انسان مري نو آیا د همزاد ورسره وي یا د ژوند دی نو په دغه حواله سره تفصیل نه ملاويږي چې آیا چې کله دا انسان مړ شي او د همزاد ورسره مړ شي په دغه حواله سره تفصیل نه ملاويږي بهرحال بعض کسان دا تاسو کې چې آیا دا همزاد چې د انسان سره لګیدلی وي دا انسان په خپل کنټرول کې د اغستې شي د خپل تابع کول شي یقیني طور پر انسان چې کوم دی هغه جن هغه تابع کول شي دا مختلف روایتونه دا معلومیږي لیکن البته څه ضروري نه چې هغه د کنټرول کې راولي کنټرول کولای شي لیکن د هغه مختلف چې کوم دي نقصانات هم کېدي شي دغه انسان ته دا جن نقصان هم رسول شي کتري د کنټرول کې ظاهر خبره ده جن خو جن وي چې انسان را لګي جن کنټرول کې په قابو کې راولي نو هغه دغه انسان ته نقصان رسول شي په دغه حواله سره پکاردار شي دغه ځان کلا راکي بهرحال پکار دغه ده چې انسان خپل په آخرت باندې توجه ورکړي او داسې شیاطین ظاهر خبره ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي شیطان چې کوم دی د انسان پر غوونو کې د یینې سره چې کوم دی هغه ګرځي څنګه چې د انسان په جسم کې یینې چې کوم دی چال کې پوره جسم کې ګرځي د سکندو په حساب سره دغه شانتي شیطان چې کوم دی دا هم د انسان پر غوونو کې ګرځي نو یقیني طور پر شیطان جنات د انسان سره لګیدلی لیکن انسان ته هم بیا الله حضرت اختیار ورکړل انسان ظاهر خبر ده اختیار د انسان په لاس کې دی شیطان یا دغه جنات چې کوم صرف وسوسه اچي انسان د صرف وسوسه اچي چې بيدا کار ہوگا باقي چې کوم عمل له اختیار دی د انسان په لاس کې دی سمجھ کې خبر راځي یعنی انسان به اختیار نه دی چې څنګه د همزاد یا د جن یا د شیاطینو د توي نو د مجبور شو د عمل کو غلط کاری وګو دا څنګه ده بلکې انسان ته الله حضرت اختیار ورکړل یو طرف ته خلاف کو الله بل طرف ته بدل آتا یو طرف ته چې کوم دی د جنت لار صراط مستقیم ته بل طرف ته شیطان لار ده بیا چې کوم دی انسان کچري د نفس په وسوسو کې راځي د نفس خواهشاتو چې کوم دی تابعداري کی یا د شانتي د جناتو د شیاطینو د وسوسو چې کوم دی تابعداري کی او هغه باندې زی جهنم ته زی هغه د خپل مرزي ده او کچري د نفس چې کوم دی خپل د نفس فرمانبرداري نه کی د شیاطینو د جناتو چې کوم وسوسې دي دغه فرمانبرداري نه کی بلکې د الله رب العزت فرمانبرداري کې د الله او د الله رسول اطاعت کې
او په صراط مستقیم باندې ځي نو یقیني تور په دې جنت ته ځي د کامیاب دي نو بهرحال په دې حواله سره باس کسان ته پوښتنه د حواله سره مکمل حقیقت او اساسو مخه ما بیان کو په دې حواله سره نور صدا سي تفصیل موجود نه ده بلکې چې څومره تفصیل موجود هغه ما اساسو مخه بیان کو بهرحال امید کوم چې دا مسله مو سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته